نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو ښاغلو سیاسي ممبرانو او قبایلي مشرانو او دلته دې ښوونځي ته راغلو طالب علمانو او اغلي خور ته زه د ټولو د مخه ښه راغلاست وایم او د دوی کور ودانۍ وایم چې دوی رالو د موږ سره په غازي عبدالله خان علمي مرکز کې د دې مرکز د هاسټل سنگ بنیاد پرانیستی او په دویم اړخ کې د موږ سره د یاد ملي اتل ستر شهید غازي عبدالله خان یو سل څلور اتیایم یوم شهادت یا د شهادت ورځ په ډېره درناوي ولمانځله. عزیزانو، وخت ډېر سره کوتا سو، ډېر درانه مشران او سیاسیانو خپل مجلس وکړي او دغه خو یو خبره وخت کوله لالا یوسف ویله ول نو خپله په موږ واورې او چې زموږ راغلی راشي ته نو ولاړ سې زموږ دا نه اورې. نو زه خو یو خاص دا کوم چې څوک د یو چا مجلس لري یا خو ګسه چې ټایم نه لري په کار دا دی چې نشي ولاړ او بیا که ولاړ سي په کار دا دی چې تر اختتامه پورې هلته کښېني ټول مقررین یا درانه مشران لکه احمد جان خان صاحب چې دلته په بعد کې وګایدی، ملک عنایت الله خان کاسی صاحب وګایدی او حسن صاحب وګایدی. نو اوس هغه چې کومې مجلس وکړي هغه خبرې نو اوس موږ در هغه خلکو پورې چیرې ورسو. خو بهرحال کور ودانۍ وایو چې دوی رالو. عزیزانو، دلته مقررینو دا وویله چې غازي عبدالله خان د یو چا نیکه نه دی او په کار دا نه دی چې تاسو یې محدوده کړئ. نو زه هغو ته دا وایم چې بلکل یقینا غازي عبدالله خان دا سکزي په نامه دا دونه غټه توره نه ده کړې، نه د یو بل کام په نامه کړې ده، هغه صرف د افغانیت په نامه باندې دغه دونه غټه شګړه او دونه غټه توره راوړې ده. نو ځکه چې موږ نن ثابتوو چې په نورو سیاسي ګوندو کې تاسو وګورئ، په قامي او مذهبي ګوندو کې تاسو وګورئ چې هغه و بل ګوند ته د بل ګوند و کارکون ته دعوت نه ورکوي، چې هغه کومې ورځې لمانځي هغه و نورو ګوندو ته دعوتنامه نه ورکوي یا بلنلیک نه ورکوي چې دوی راسئ په دې کې وګایږئ. دوی یې په خپلو کارکنانو په خپل مرکز او په صوبه کې سره خلاصوي. نو دا موږ ثابته کړې ده چې غازي عبدالله خان یو افغان و او د افغانیت په نامه باندې ټول پښتون افغان وطن کې دلته ټولې قبیلې چې په دې پښتانه افغان وطن کې دي دا یې سره را یو کړي وې او د افغانیت په ننګ او په ناموس باندې د انګریزانو په خلاف د جهاد اعلان کړی و او هلته یې مقاومت کړی و او هغه ته یې شکست ورکړی دی. نو نن موږ په دې وجه دا ثابتوو دلته چې موږ هر ګوند ته دلته دعوت ورکوو. دلته که انډیم دی، که پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ده، که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده، که پی ټي ایم دی،
KNP ده، که د جمعیت علما اسلام دی، که د جمعیت اسلامي دی، دا وګوردو ته موږ بار بار دعوتونه ورکړي دي. حتی که زه به دا ووایم چې موږ در محمود خانه پورې لا دغه کارډ استولی دی، داسې ورځې راغلي دي چې تراسه تاسو دعوه کړې ده چې غازي عبدالله خان زموږ نیکه و او خان شهید عبدالصمد خان په کابل کې ځان د غازي عبدالله خان په نامه تیر کړی و. تراسه دلته دغه ذکر وکړه، دغه ستا پلار چې کومه لار تعقیب کړې وه پر هغه لار باندې ولاړ سره کښېنه. خو نن برته خبره دلته دې ځای له راځي چې موږ نن بې اتفاقه یو، موږ نن سیاسي هغه پراختیا نه لرو، سیاسي سوچ نشته، موږ په موروثي و خانداني او په شخصي سیاست باندې لګیا یو. نن موږ د دغه خلکو لارې پرې ایښي دي. عزیزانو، دغه د اتفاق او د اتحاد خبرې خلکو وکړلې. مولوي صاحب دلته ولاړ شو، کاري حافظ صاحب، هغه دا وویله چې موږ په کار دا دی چې دا قومي ګوندونه چې دي، دا کامپاله ګوندونه چې دي، دا د کام پرستۍ په نامه چې دا ګوندونه دي، ته یې وار سره یو کړئ، موږ ستاسو ملګري یو. نو موږ هغه یو چا مثال یې وخت تېر کړی و، ویل ول په دا واده و په یو غم کې دا وملا ته ولې دا ول د واره لاس ورمینځي چې دا نور هم معتبره خلک ناست وو هغه ته یې نه ورمینځي. نو یو بل څوک یې ناست و څنګ ته هغه ورته ویله ول په دا ګیلاس سر نه خلاصېږي لیونی. هغه ول نو ولې په دې مې سر نه خلاصېږي؟ ول دا معنا ده چې دغه اوبه پر دا ملا پر لاس باندې ګوري چې دا تودې دي که یخي. اوس نو ملا صاحب چې ته را ولاړ شې، ته پر ما باندې دا الزام ولې نه کوې؟ د کفر او د اسلام الزام موږ نه سره واخو. نو موږ په پښتانه یو، موږ کلمه وایو، تا ته خدای دغه ځای در کړی دی چې ته د مخه شې، موږ په تا پسې جومات کوو، موږ ستا مقتدیان یو. پر شرع او پر دې خو زموږ دعوه نشته سره، پر اسلام او پر قرآن او پر آیات او پر سورت او پر حدیث خو زموږ دعوه نه ده سره. زموږ دعوه پر دا ده چې نن به موږ سره یو کوو، دغه د کفر نارې، دغه د کفر او د اسلام نارې به چې د مخه ولاړې شي. بیا موږ سره یو سو او دلته موږ راولاړ سو، برته د هغه اکابرینو پر نقش قدم د تللو هڅه وکړو. او دغه زموږ بې اتفاقي ده. دلته د ډیورنډ لاین خبره وکړه، ملک عنایت الله صاحب ډیر په تفصیل دا خبره وکړه. دغه ډیورنډ لاین زموږ د هر مشکل، د هر اسانتیا و مشکل دی او مخ یې نیولې ده. عزیزانو، که نن غازي عبدالله خان ژوندی وای او دغه ډیورنډ لاین ژوندی وای، دا ډیورنډ ژوندی وای، دغه ډیورنډ بیا پر دغه لاین باندې حلال کړی وای. خو نن په موږ کې هغه شی نشته. نن موږ په ضیو په خیلي سره اخته یو، نن موږ په یو داسې شخصیت پرسته سیاست سره اخته یو. تراسه نن وګوره دغه غازي عبدالله خان علمي مرکز چې نن چلوي، دا سړی د یو داسې تحصیل سره وتلی دی چې هغه د دې ملک بلکې د دې صوبې یو پسمانده ترینه تحصیل دی. تراسه په دې تحصیل کې وګوره د دې د انفراسترکچر وګوره، دلته د تعلیم زمینه وګوره، دلته د صحت دا وګوره، دلته بالکل تباهي ده. یو روډ نشته، یو شی نشته. دلته 45 کاله 50 کاله پر دا ځای باندې خلک کامیابه کیږي، ووټ اخلي، لیکن در اوسه پورې دغه علاقه هغه پسمانداره ترینه چې وړمه ورځ لا دلته یو سروې سوې وله چې قلعه عبدالله په 20 پسمانده ترینو ضلعو کې او بیا دغه تحصیل په دې ضلعو کې چې کوم تحصیلان دي دا پسمانده ترینه تحصیل. او موږ دلته لګیا یو، څوک د یوې غټې نارې کوي، څوک بل رنګه نارې کوي، لیکن هغه نارې خو دلته و دې نوي قوم ته و دې نوي نسل ته هېڅ لاسته راوړنې نه لري. عزیزانو، وخت ډېر کم دی، خبرې به مې کولې او خبرې دلته مقررینو وکړلې یا خم دی، دلته ډېر معززه خلک ناست دي،
زه به خپل دغه تقریر راغونډ کړم، بیا به په نورو مجلسو کې کوو. او دا یوه خبره کوم، غاجان همدرد یو خبره وکړه چې دی وایي چې دی دا د غازي عبدالله خان ورځ په کلي عبدالله کې ولمانځي. زه ده ته دا وایم چې دغه ورځ موږ په کلي عبدالله کې هم لمانځلې ده، یو وار نه دوه درې وار. په پېښور کې مې هم لمانځلې ده، په کابل کې مې هم لمانځلې ده د غازي عبدالله خان پر مزار باندې. په کوټه کې مې لمانځلې ده، په پښین کې مې لمانځلې ده، په چمن کې مې لمانځلې ده. نو انشاءالله دغه رنګه لکه چې ملک عنایت الله صاحب چې وویله چې په راروان وخت کې به د ټولو اتلانو یو مشترکه دغه رنګه یو سیمینار جوړوو چې پر ټولو اکابرینو یا پر ټولو هغه اتلانو، هغه که سیاسي وي، هغه که قومي وي، هغه که د قام د وطن دپاره یو 15 ورځې هم یو خدمت کړی، پکار دا دی چې موږ د هغو خلکو ورځې ولمانځو. زه خپل دغه مجلس په دې شعر سره راغونډوم، او دا شعر لیکلی دی د غازي عبدالله خان پر مزار باندې. وایي د مکتوب غوندې په پټه خوله ګویا یم، د مکتوب غوندې په پټه خوله ګویا یم، خاموشي زما تیرا کړه تر غوغا زما. ډېره مننه، کور ودان. تشکر.